د افغانستان اسلامي امارت له شاوخوا شل کلنې مبارزې وروسته 15 کاله وړاندې یعنې د 1400 کال د زمري پر 24مه او د یکشنبې په ورځ بیا ځلې په بشپړ ډول واک ته ورسید. دا چې واک ته تر رسېدو یې کومې لوړې ژورې تجربه کړې او له دې ورهاخوا په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او نورو برخو کې تیر 15 کلن مزل څنګه و او راتلونکي ګامونه باید څه وي، پر دې او نورو اړوندو مسایلو بحث لرم. د مهربان خدای په نامه د امید راډیو درنو اورېدونکو او زموږ د ټولنیزو پاڼو کتونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د خپرونې کوربه زه یار محمد پتیال یم او د دې ځانګړي بحث ګډونوال دي د سیاسي چارو شنونکی شیخ عبدالحق حنفي او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید عباد الله صادق. دواړه ستړي مشي، بحث ته پخیر راغلی. حنفي صاحب، که بحث له تاسو پیل کړمه، د اسد یا زمري د 24مې په تړاو څه تعریف لرئ؟ الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تاسو ته د امید رادیو درون او ګران ملمه جناب صادق صاحب او تاسو د ټولو رسنیزو ملګرو په اجازت باندې دومره به ووایم چې د اسد 40مه ورځ د شریعت مطهره د اړخه که موږ تاسې وګورو، قرآن کریم کې رب العالمین د خپلو بندګانو ته ډېر هغه خپل نعمتونه چې په دوی باندې کړي دي بیرته ورته د هغې نعمتونو یوه یادواري کړې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته هم فرمایلی دي وذکرهم بایام الله، ته د خلکو ته د رب العالمین په ایامو په ورځو باندې پند ورکه. شریعت مطهره کې د ایامو د ورځو نه پند اخیستل د مؤمن مسلمان دپاره یو اساس او بنیاد دی. که د اسد 40مې ته موږ تاسې وګورو، په د افغانستان کې چې کومې بدرنګۍ تیرې شولې تقریبا په دې 16 لسیزو کې، نو د اسد 40مه د هغې ټولو بدرنګیو د پای ورځ ده. د رب العالمین د هغې بنیادي او اساسي وعدې چې د خپلو مؤمنانو بندګانو سره یې د نصرت وعده کړې ده او دوی ته یې دا ویلي چې تاسو به کامیابیږئ او بریا به ستاسو په برخه باندې وي. د اسد 40مه د مؤمنانو د کامیابۍ او د بریا ورځ ده. د اسد 40مه د افغانستان د مظلوم او کړېدلي ولس دپاره د ساه او د راحت ورځ ده او د اسد 40مه موږ تاسو ته یو الهام بخونکې ورځ ده چې ډېر مړه امیدونه زموږ او ستاسو د دغې ورځې په راتلو باندې را وټوکېدل او د هغې امیدونو په تحقق کې نن دغه د موږ او تاسو روان یو. په لکونو ځوانان مو شهیدان شول، په لکونو ماشومان مو یتیمان شول، په لکونو خویندې مو کونډې شولې او نن د بېوزلۍ ورځې او شپې په دغې هېواد کې تیری. د دې هر یو قشر دپاره او د دې هر یوې طبقې او د ټولنې دپاره د اسد 40مه دا د یو امید ورځ ده. امید لرو د رب العالمین په درګاه کې چې د کومې ورځې په تمه باندې وو ورسره مخ شو چې زموږ او ستاسو هغه ټول ارمانونه رب العالمین راته پوره کړي او د یو سوکاله او د با امنه او د یو مترقي هیواد شاهدان اوسېږو. ډېره مننه. کور مودان څه بیا درته راګرځم. حنفي صاحب، صادق صاحب، اوس د امنیتي پلوه یا تیرو 15 کلونو کې امنیتي برخې ته یو ځغلنده نظر ولرو، له امنیتي پلوه د هیواد وضعیت او دغه راز د اسلامي امارت فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن پاتیال صاحب تاسو ته، محترم شیخ صاحب ته، اساسي لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او درناوی.
دې کې شک نشته دی چې انسان آزاد او حر دنیا ته راځي او دی چې کله د شعور مرحلې ته ورسیږي نو دی غواړي چې دی آزاد وي، دی په خپله عقیده کې، دی په خپلو کړنو کې، دی په خپلو د ژوند په چارو کې آزادانه غواړي چې ژوند وکړي. که کومه جغرافیه ورته تعیین شوې ده، کوم فامیل دی، په کوم مسلک کې دی، دې کې غواړي چې آزادانه ژوند ولري. دا آزادانه ژوند خدای هم تعریف کړی دی. دې کې شک نشته دی چې الله جل جلاله د انسان د آزادۍ دپاره تر دې حده یعنی ده ته په آزادۍ باندې قایل دی انسان ته، د فکري آزادۍ ته چې حتی قرآن عظیم شان فرمایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ای پیغمبره که دا خلک زړه غواړي چې ایمان راوړي راوړي، او که څوک زړه غواړي چې کفر وکړي ودې کړي. علیک البلاغ وعلینا الحساب، په تا باندې رسول دي او حساب یې په ما باندې دی. یعنی زور زیاتی لا اکراه فی الدین. ولی په دین کې زور او زیاتی نشته. قد تبین الرشد من الغی. دا رشد او هدایت د دې ګمراهۍ څخه بیل شوي دي. دا د انسان په دې فطرت کې موجود دي. یعنی که سړی ورته فکر وکړي د الله جل جلاله د خوا دغه فطرت چې دی دا د انسان بنیادی او اساسی دین دی. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القیم. دا اساسی لار ده. ښه او بد دا په انسان په عقل هم پیژندلی شي، په سترګو باندې الله انسان ته سترګې ورکړي دي. او قرآن کې الله وایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. صادق صاحب امنیتي لاسته راوړنو ته دې ته راځم، دې ته په دې باندې راځم چې یو خو دغه د حریت او د ازادۍ هغه مفهوم باندې پوه شو، په هغه تعریف یې پوه شو. خدای هم دغه تعریف کړی دی او دا دی چې زموږ هم دا خوښېږي چې موږ د آزاد وو. یعنې دا په فردي لحاظ، دا په اجتماعي لحاظ، دا په حکومتي لحاظ نه غواړو چې نور هېوادونه دي په موږ باندې غاصب وي، دلته د اشغال وي، دلته د پردي وي، دلته د غلامي وي، دلته د پردو اشاره وي. او بیا افغانان خو یې د سره نه مني. څوک به مني، څوک به د پیسو په بدل کې، څوک به د چوکیو په بدل کې، څوک به د موقف په بدل کې ډیر څه مني. منګه د حریت په بدل کې، د ازادۍ په بدل کې هیڅ مادیات نه منو. افغانانو دا په تاریخ کې ثابته کړې ده چې افغانان حر پیدا شوي دي. حریت او ازادي د دې اصل دی. راولو دې ته چې دغه تاسې چې د پوښتنه د امنیت وکړله نو چې ازادي خو بیا آسان هم نه راځي که نه. ازادي خو سرخندنې غواړي، قرباني غواړي، جدوجهد غواړي، کوشش غواړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دا هدایت دا هم داسې معمولي او اسانه خبره نه ده. ته به جدوجهد کې نو الله وایي زه به هدایت در کوم. هدایت غوندې لوی نعمت دا یوازې په دې نه کېږي چې موږ سورې فاتحه کې ویو چې اهدنا الصراط المستقیم او الله وایي چې واخله دا صراط المستقیم. نه، والذین جاهدوا فینا. څوک چې زموږ په لار کې جدوجهد کوي. جدوجهد نو بیا ډېر اړخونه لري. نو افغانانو په دې لار کې د انګلیسانو په مقابل کې جدوجهد وکړه، خپل وطن یې آزاد کړ. د روسانو په مقابل کې جدوجهد وکړه، د قربانۍ په درجه کې، د هجرت په درجه کې، د وینې د تویولو په درجه کې او حریت او ازادي ترلاسه کړه. همدې افغانانو بالاخره د امریکایانو، د ناټو د دې لوی قدرت په مقابل کې، د دې لوی ښکرور قدرت په مقابل کې تش لاس مبارزه وکړله. ازادي لاسته راوړله. ازادۍ سره امنیت دی، د اقتصاد وده ده، پرمختګ دی، مرکزي حکومت دی، سوله ده. څنګه چې شیخ صاحب ویلي هغه امیدونه دي، هغه ارمانونه دي چې د ښځو، د ماشومانو، د سپینګیرو، د میندو، د پلرونو دا د دوی په وجود کې ولولې لرلي چې زما د زوی وینه تویېدل او زما د زوی چې زما نه جدا دی، هغه پلار، هغه نیکه اوس د دې په بدل کې باید څه لاسته راوړي؟ عزت وي، ازادي وي، حریت وي، ترقي وي، پرمختګ وي، ډېره مننه. صادق صاحب دې برخې نړیوالو ته یا نړۍ ته څه پیغام ورسوي؟ لوی پیغام دی. اوس نو دنیا په دې باندې پوه شول، امریکایان پوه شو، روسان پوه شو، فرانسویان پوه شو، انګلیسان پوه شولو چې نه، د دې هېواد سره ډغره وه، د دوی سره جګړه کول، د خپل موخو ته، که هغه اقتصادي دي، که هغه سیاسي دي، که هر ډول دي، دې موخو ته رسېدو دپاره د افغانستان سره جګړه دا لیونتوب دی. دا د ګټو سره سر جنګول دي او دا د وسپنې نینې چیچل دي. نو په دې خاطر باندې اوس افغانستان ته، دنیا ته پیغام دی د افغانستان د خوا نه، د اسلامي امارت د خوا
خوا نه د وګړو د خوا نه د دې خاورې د خوا نه چې بس دی نور ستاسې ناتار نور ستاسې ظلم نور ستاسې یرغل ستاسې اشغال دوه نور دلته کار نه کوي دلته باید موږ آزاد اوسو زموږ د ازادۍ په نتیجه کې به دلته امنیت وي دلته به سوکالي وي دلته به پرمختګ وي دلته به یووالی وي بالاخره به دلته به د ټولو هیوادونو هم په سیمه ییز ډول او هم په نړیواله سطح باندې کولی شي افغانستان د یو پل حیثیت ولري کولی شي افغانستان د یو لوی مغزن حیثیت ولري چې نور هیوادونه هم ترې ګټه واخلي خو موږ ته هم ګټه ورسوي داسې نه چې میم زرما ټوله زما دلته راځه د ټوپک او د کوتک په زور باندې غواړه چې هغه څه لاسته راوړي چې زه نه غواړم مطالعه په لاس کې درکړم په دې خاطر چې دا زما هیواد دی زما ارزښتونه دي زما تاریخ دی زما دین او فرهنګ دی دا به سره په یو شکل په اقتصادي لحاظ پار لحاظ چې وي سره ویشو به خو دې لوبې ته څوک نه پرېږدو چې فقط هر څه په خپله طبعه کور ودان نورو برخو ته هم بیا راځو صادق صاحب شیخ صاحب دغه مسایل چې یادونه وشوله یعنې فرصتونو په رامنځته کېدو سره څه فکر کوئ د ګټې اخیستنې په تړاو مو څه لیدلوری ده ګټه خو زموږ او ستاسو پورې اړه لري الهي قانون ته که موږ او تاسې وګورو رب العالمین فرمایي که دا کوم نعمتونه چې ما په تاسو باندې کړي که تاسو د دې نعمتونو شکر ادا کړئ نو لازیدنکم دا نعمتونه به نور هم درته زیات کم فرصتونو ته که موږ او تاسې وګورو الحمدلله د اسلامي نظام په راتلو سره چې دغه د 15 کاله پوره کیږي چې په دې باندې خپل هم او پردي هم قانع دي او وایي هم چې 15 کاله کې چې زموږ او ستاسو نظام کمې لاسته راوړنې لري نو د نورو نظامونو دا په 20 او 40 کاله کې نه وي ځکه یو نظام چې په یو جغرافیه باندې حاکم شي د ټولو نه اول اساسي او بنیادي په هغې جغرافیه کې د هغې نظام هدف پلی کېدل وي زموږ او ستاسو مسلمانانو افغانانو چې قربانۍ ورکړلې په دې خاوره کې د یو بنیادي او اساسي هدف دپاره چې د رب العالمین قانون او اسلامي شریعت په مخ د ځمکه باندې پلی شي نن چې موږ او تاسې وګورو د افغانستان په جغرافیه کې الحمدلله شرقن او غربن او جنوبن او شمالن داسې یو ځای نشته دی چې د الله تعالی د احکامو د حاکمیت نه بیرون وي په دې باندې د افغان ولس دپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو دپاره شکر ادا کول پکار دي چې دغه دی موږ هغه د خپلو ارمانونو تحقق ته ورسېدلو او واحد په ټوله اسلامي نړۍ کې چې په رښتیا اسلامي نظام دی تنها مفهوم نه بلکې مصداق هم لري هغه د افغانستان اسلامي امارت دی او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دی دا یو په دویم قدم کې الهي قانون هم داسې دی د احکام د الله تعالی چې تطبیقیږي او پلی کیږي د استاد او ستاسو په اجازت باندې بیخته که موږ او تاسې وګورو کله چې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیادونه راپورته کړل قرآن شریف کې په سوره بقره کې هغه واقعه ذکر ده نو د بنیادونو د راپورته کولو سره سره مبارک دلته یو څو دعاګانې کړي دي یوه دعا یې دا وه چې الهه د بنیادونه راپورته کول او ستا د کور آبادي دا یو عبادت دی او ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم خدای دا عبادت زموږ نه قبول که او تا اورېدونکی ذات دی او علیم ذات دی هر مؤمن ته د عمل د کولو نه بعد د قبولیت ضرورت دی چې باید عمل د الله تعالی په درګاه کې قبول شي د قبولیت د عمل نه بعد چې مبارک دعاګانې کړي دي 3 مهمې دعاګانې یوه دعا یې دا کړې ده چې الهه دا ځای خو ما جوړ که د توحید مرکز مې جوړ که ستا کور مې آباد که دلته به ستا د یووالي آواز پورته کیږي او ستا د احکامو تطبیق به وي دلته نو څو شیانو ته ضرورت دی یو دا چې دا ښار د امن والا ښار وګرځوه بې امني باید پکې نه وي ګډوډي پکې نه وي او دلته امن قایم وي دویم دا دعا یې وکړله ورزق اهله من الثمرات خدای چې څوک دلته اوسیږي هغې خلکو ته قسمه قسمه میوې او آمدنۍ ورکه ښه اقتصاد ورته ورکه چې دا خلک د پیاوړي اقتصاد خاوندان وي په درېیمه مرتبه کې دا دعا وکړله ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه خدای په دې خطه کې او په دې جغرافیه کې اوس د خپل لوري داسې یو بهترین استازی ولیږه چې هغه استازی ستا د کتاب ایتونه دوی ته تلاوت کړي ستا د کتاب تعلیم دوی ته ورکړي د سنت او د حکمت تعلیم دوی ته ورکړي او د دوی د نفسونو تزکیه وکړي
ځکه ته عزیز او غالب ذات دی او دغه کارونه تا ته سخت نه دي. دې دعا د ابراهیم علیه السلام ته دا د مرکز د توحید آبادولو ته چې موږ او تاسې وګورو، بیا د ده مبارک د دعاګانو ته وګورو، دا د دعاګانو قبلېدو ته چې موږ او تاسې وګورو، بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عملی ژوند ته موږ او تاسې وګورو، نو یو بهترین سبق پکې موږ او تاسو ته پروت دی چې الهي احکام چې په یو جغرافیه کې پلی کیږي هلته د یو څو شیانو ضرورت دی. اول امنیت په هغې خطه کې پکار دی، ولې که امنیت نه وي د الله تعالی د دین احکام نه پلی کیږي. الحمدلله د اسلامي نظام په راتلو سره موږ او تاسو د سرتاسري امنیت نه برخمن یاستو. هغه دوستان او زموږ او ستاسو د هیواد نه بیرون خلک یا هیواد کې دننه چې په رڼا ورځ به چا نشو کولی چې د یو ښار د یو سر نه بل سر ته لاړ شي یا د ښار د ګڼې ګوڼې د ځای نه ووځي. نن الحمدلله هغوی هم او بهرني سیلانیان هم دا راځي د افغانستان په غرونو کې ګرځي، یعنې له شته فرصتونو ښه استفاده شوې، بهترینه استفاده ترېنه شوې ده. همدې ته راځم درته او د شپې مزلې کې ورځې خو لا پرېږده. نو په دې شکر ایستل پکار دي. درته مې وویل الله تعالی به دا نعمت نور هم راته سیوا کړي. یو بیا د هغې تر څنګ که موږ او تاسې وګورو د الله تعالی د دین او د احکامو د تطبیق دپاره په هغې خطه کې بهترین اقتصاد پکار دی. نړیوال او د اسلامي نظام دښمنان که خپل تبلیغات کوي د نظام په خلاف باندې، نو تبلیغات یې بې اساسه ځکه دي چې موږ او تاسو الحمدلله په افغانستان کې اقتصادي وده ګورو. د هغې دپاره بهترین نمونې زموږ او ستاسو مخې ته چې غټې پرتې دي د قوشتېپې کانال دی، نړیوال ورته متحیر دي او تبصرې کوي ورباندې. ډېره مننه شیخ صاحب. دې برخې ته به بیا راشو، یو لنډه ده به مو اوس واخلو. د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو، د بحث دوام له یوه لنډې دمې وروسته. د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو بیا هم ښه راغلاست. په بحث کې راسره د سیاسي چارو شنونکی شیخ عبدالحق حنفي او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید عبادالله صادق صاحب مېلمانه دي. مهرباني وکړئ شیخ صاحب، وړاندې مو خبرې پرې شوې. نو ویل مې چې د اسلامي نظام د تحقق دپاره دویم شی بهترین اقتصاد دی. الحمدلله موږ او تاسو د بهترین اقتصاد خاوندان یو، ورځ په ورځ مو اقتصاد وده کوي. که یو څوک دا وایي چې د مخکې په نسبت باندې کمې پیسې چې په دې وطن کې وي او د خلکو سره تقسیمېدې هغه نن موږ او تاسو ته په سترګو باندې نه ښکاره کیږي، نو داسې به ووایم چې هغه پیسې زموږ او ستاسو نه وي. کم دوستان چې د اقتصاد نه بحث کوي او یا په اقتصاد کې هغوی مهارت لري، د چندو په پیسو باندې اقتصاد نه جوړیږي، په سوال باندې د یو ملک اقتصاد نه جوړیږي. تر څو پورې چې یو ملک د هغې اقتصاد په نورو متکي وي او د خپلې خاورې او د خپلې زیربناو نه او یا د خپلې جغرافیې نه ګټه وانخلي، نو پښتانه وایي چې پردی کټ تر نیمې شپې وي، هغه اقتصاد نه وي. الحمدلله موږ او تاسو خپله جغرافیه مو دې طرف ته روانه ده چې اقتصادي وده کېده لنډ وخت بعد، او انشاءالله موږ او تاسو به د اقتصادي ودې شاهدان اوسیږو. او دریم اساسي او بنیادي تحقق د یو اسلامي نظام د احکامو هغه د بهترین معلم دی چې په یو جغرافیه کې بهترین معلم شتون ولري. نو موږ او تاسې که ګورو الحمدلله هر طرف ته که موږ او تاسې سترګې غړو، بهترین علما زموږ او ستاسو، بهترین پوهان زموږ او ستاسو، هغې لګیا دي د دې وطن په جغرافیه کې خدمت کوي، د دې وطن نسل ته خدمت کوي، د دوی افکارو باندې کار کوي، د دوی په عقایدو باندې کار کوي. دا کلونه کلونه چې د دوی په ذهنونو باندې کارونه شوي او خلکو بل طرف ته راجلب کړي وه او د هغې خپلې خاورې او د خپل نظام او دغه رنګې د خپلې عقیدې او د مسلک په خلاف باندې استعمالول، نن هغه ذهنونه بیرته په دې راڅرخېږي چې د خپل وطن په ګټه باندې او د خپل هیواد په ګټه او د خپل ولس په ګټه او د اسلام په ګټه باندې استعمال شي. نو دا هغه بهترینې لاسته راوړنې دي زموږ او ستاسو دپاره او فرصتونه دي او چانسونه دي. په کار دا ده چې موږ او تاسو ترېنه ګټه واخلو او استفاده ترېنه وکړو. رب العالمین به نور هم راته برکت پکې واچوي. ډېره مننه کور مو ودان شه حنفي صاحب. صادق صاحب په همدې اقتصادي برخه باندې نور هم تم کیږو. حنفي صاحب هم اشاره ورته درلوده. اقتصادي لومړیتوبونو ته په پاملرنه کې د سیمه ییزو اړیکو ونډې په اړه مو نظر څه ده؟ او یقینا چې هر هیواد کله چې لکه افغانستان خپل ازادي اخیستې ده، دلته اوس امنیت دی، یو مرکزي حکومت وجود لري، اراده هم شتون لري، او اوس په دې اساس باندې
چې دلته ناامني وه، دلته ګډوډي وه، دلته انارشي وه، دلته اشغال و، دلته د نورو هغه ستراتیژیانې پلي کېدلې او هغه شومې ستراتیژیانې وې چې یو وخت به یو قدرت ویلې د دې ناټو وبخښئ د دې امنیت شورا لوی غړی و، اتحاد جماهیر شوروي. زه ګرمو اوبو ته ځان رسوم، نو څنګه ځان رسې؟ موږ نه دې اجازه اخیستې ده، ته باید د ټانک او توپ او تیارو سره لاړ شي. او یا که دا اوس چې وایي چې زه دغه ته د هندوستان ته اوقیانوس د هندوستان ته ځان رسوم، هغه دی راځي دی اوس همدغه اسلامي امارت دی، همدغه علما دي، همدا ملت دی، همدا خاوره ده، څنګه باید تیر شي؟ لارې معلومه ده که نه؟ نو ته خو توپ او ټانک سره راغلی وي، اوس که تراکتور سره راځي مهرباني که ریل خط تیری زما ګټه رسیږي، زه بیا همغه د وصل نقطې ما، زه بیا هم پولې ما، خو ته زما خلکو ته، زما ولس ته، زما حکمرانانو ته ته وایې چې که کېږي که نه کېږي، خو زما زور دی، زه در باندې درځم که نه؟ او ته خو یو وړوکی هېواد یې ستا د یوه نوڼۍ کومه، نوڼۍ نه وه، هغه د کاڼي و چې د چیچل او وی نشو چیچلی، 10 کاله یې تېر کړل او بلاخره ووتل. ورالو دې ته چې که نورو هېوادونو خپل زور آزمایلی دی، دلته زور کار نه ورکوي. نو دلته که اقتصادي پانګه اچونه ده، که سیمه ییز اتصال دی، افغانستان د وصل نقطه ده. که جنوب د اسیا انرژۍ ته ضرورت لري او مرکزی آسیا انرژي لري، نو د تیرېدلو لارې څه شی دی؟ افغانستان دی، دا یې پول دی. په همدې باید د ټاپي پروژه، د ټاپ پروژه، د کاس حاضر دی، که افغان ټرانس دی، که نورې پروژې دي. ایران اوس وایي چې زه غواړم تاجکستان سره وصل شم، نو په کومه به وصل کېږي؟ خو د افغانستان د لارې به ځي. وروره متقابل احترام ته درناوی ولره، ما ته درناوی وکړه. متقابل احترام یو اصل دی د هېوادونو ترمنځ، دا هم د منشور د ملل متحد په بنیاد، هم اسلامي اصولو په بنیاد، هم د اسلامي ورورولۍ په بنیاد باندې دا یو اصل دی. دې ته باید تمکین وکړئ تاسې. د افغانستان ازادي، د افغانستان جغرافیا، د افغانستان ملت، دا تاریخ، دا فرهنګ، دا دینی ارزښتونه، دې ته احترام وکړئ. احترام راته وکړه چې احترام درته وشي. که بې احترامي دې کوله، نو بیا د بې احترامۍ چل موږ ته ډېر ښه راځي. رالو دا چې مثلا موازي سیاست دی، یا اقتصاد محوره سیاست دی، یا مثلا د متقابل احترام په بنیاد سیاست دی، یا ګټې باید شریکې وي. دا دي د بین الدول اصول، دا دي د بین الملل اصول، دا دي د هېوادونو ترمنځ دا اصول دي. د دې نه غیر که ته غواړې چې په خپل زور باندې، فشار باندې، قوت باندې، توطیو باندې، دسیسو باندې پراکسي ډلې ټپلې روزي او د هغې په ذریعه باندې مثلا زما په هېواد کې ناامني راولي، نو بیا ته څنګه اقتصاد ته وده ورکولی شي؟ دا اوس چغې او سوریې ته د پاکستان نه ګوري. د مرکزي اسیا هېوادونو دې برخې ته څومره پاملرنه؟ دې برخې ته دومره پاملرنه کړې ده چې یوازې افغانستان کې چې 1 کیلومتر هم د ټاپي پروژې دغه نه غځېده پایپ لاین، نن 114 کیلومتره په هرات کې غځېدلی دی. داسې د دې نورو پروژو باندې کار روان دی. د ټاپي وبخښئ د خوشتېپې پروژه چې دا د خیره سره اکمال ته ورسیږي او تکمیل شي، دا به زمونږ ټول هغه غلاجات دي، حبوبات دي، دا به انشاءالله میوجات دي، د دې نه به موږ خودکفا شو. نه یوازې دا چې افغانستان نورو هېوادونو ته بیا صادر کړو، مثلا د زراعت به زمونږ میکانیزه شي، تجارت به زمونږ وده وکړي. دا زمونږ افغانستان یو مرکزي نقطه ده او دا د وصل نقطه ده. دا د مرکزي آسیا او د جنوب د آسیا د انرژۍ د انتقال یو د وصل نقطه ده. زمونږ ټولنه زمونږ د قوت یوه لویه نښه ده. یعنی دغه د ټولنې څومره وګړي چې دي، افغانان چې څومره دي، که ځوانه طبقه ده، که ښځې دي، که نر دی، که ماشوم دی، که لوی دی، که عسکري دریشي اغوستې ده، که ملکي دی، که ژورنالست دی، که علما دي، که طلبا دي، که هر څوک دي، هره طبقه خلک دي او هر چا سره تعلق لري، دا د افغانستان وګړي دي. دوی د افغانستان په قوت کې رول لري. په کوم قوت کې؟ هغه چې د قدرت نه قوت ته ورسیږي. او الله پاک هم په دې باندې تاکید کوي چې وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. من قوه، دغه قوه دا باید بشري هم وي، دا باید نظامی هم وي، دا اقتصادي هم وي، دا سیاسي هم وي. دا ټول هغه رګونه دي چې بالاخره د قلب نه یا د زړه نه رسیږي ټولو اعضاء او جوارحو ته، ولو که د یخته ته یي هم خپله وینه رسیږي، که نوک ته رسیږي، که غاښونو ته رسیږي، که پوټکي ته رسیږي. دا بالاخره موږ د قوت په مرکز باندې بدلوي او بیا ضرورت نشته چې موږ اټوم بم ولرو، موږ 1 میلیون پوځ ولرو. نه، بیا زموږ ټول وګړي پوځیان دي، بیا دا وطن سنګر دی، بیا زموږ اقتصاد د ځمکې لاندې، د ځمکې د پاسه، اوبه، دا هر څه مدیریت شي. موږ انشاءالله بیا درته راګرځم صادق صاحب، کور مو ودان. حنفي صاحب، تیر 5 کلونو اقتصادي پرمختګ او ستونزې څنګه پرتله کوئ؟ طبیعي ده، باید موږ او تاسو سترګې پټې نه کړو. په 5 کاله کې که موږ او تاسې پرمختګونه لرو نو ستونزې هم لرو، خو پرمختګونه زموږ او ستاسو د ستونزو نه زیات دي.
داسې نه ده لکه څنګه چې زموږ او ستاسو د وطن ستونزې دنیاوال تعبیروي. نه موږ او تاسې که د خپل نظر نه ورته وګورو او خپل تحلیل ځان سره وکړو نو لاسته راوړنې مو زیاتې دي. د هغې لاسته راوړنو د جملې نه د هغې ضد بیا تا دوستانو کتونکي د خپله ځان سره بیا مشاهده کړي لکه د ټولو نه غټه لاسته راوړنه زموږ او ستاسو په دغې 15 کلن نظام کې سراسري امنیت او واکمني ده. افغانستان چې نن د یو بهترین نظام خاوند دی او نظام واکمن دی او ورسره په دې ځمکه کې مو په دې جغرافیه کې مو امنیت دی، دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا څو لسیزې موږ او تاسو وکتل په دې خاوره کې څومره بدامني وه. دا خبره یو بل تلویزیون کې ما هم کړې وه. یو دوران کې که ستاسو فکر د جمهوریت په وخت کې یو عکس خور شه چې یو مور و پلار د 2 جنازو ترمنځ ناست او یو طرف هم زوی پروت و بل طرف ته هم زوی و. په یو باندې چې دی سپین بیرغ غوړېدلی او په بل باندې چې دی درې رنګه بیرغ غوړېدلی او په منځ د دواړو تابوتونو کې مور و پلار ناستو. کله یو بیرغ ته ژړل او کله بل بیرغ ته ژړل، کله یو تابوت ته ژړل او کله بل تابوت ته. دغسې ډېری واقعات موږ او تاسو ولیدل په دې وطن کې. که د یو کور به نه و او د یو مور و پلار اولاده به نه وه، د ورونو اولادونه به و، د تره زامنو اولادونه به و، د قوم اولادونه به و. په یوه ورځ باندې به د یو کور مخې ته یو رنګ تابوت ایښی او د بل کور مخې ته به بل رنګ تابوت ایښی او د افغانانو هغه خبرې هم زموږ یادې دي چې په هغې وخت کې به یې د رسنیو کې کولې چې اقتصاد مو نه دی په کار، ډوډۍ مو نه ده په کار، پیسه مو نه ده په کار، خو د دې خبرې وږي او تږي یو چې په کار د ملک مو امنیت راشي او دغه ځوانان چې دا د ګلانو غوندې رژېږي ورځ په ورځ باندې په کار ده چې دا د قتل او د وینو تویدو سلسله بنده شي. دا زموږ د کلونو ارمان و. الحمدلله هغې ارمان ته موږ او تاسې رسېدلي یاستو. نن مو په ملک کې سرتاسري امنیت دی. د دې په خلاف په ځینو ځایونو کې که څوک په یو ادرس او په بل ادرس باندې یو غږ راپورته کوي او سبا دنیاوال بیا دا تعبیروي چې دغه د په افغانستان کې بې امني ده، نو که تاسې دا لوی ملکونه وګورئ، امریکا وګورئ یا دارنګې نور ملکونه وګورئ، نو دغسې پیښې زموږ او ستاسو د ملک نه د هغې په ملکونو کې ډېرې کېږي. سره د دې نه چې دومره لوی مترقي ملک دعوه هم لري او د یو لوی فوج دعوه هم لري، خو دا څومره پیښې چې کېږي زموږ او ستاسو د ملک نه د هغوی په ملکونو کې ډېرې دي. یو دویم اساسي او بنیادي لاسته راوړنه د نظام چې موږ او تاسې وګورو هغه نظام جوړول او اداره ده. نظام ته که موږ او تاسې وګورو دا خلک چې په کم فکر باندې و چې دغه د مولوي صاحبان را روان دي او دوی به نظام سره کم جوړ کړي او نظام به سره کم را ترتیب کړي او د خپله اداره به په څه طریقه باندې جوړه کړي او څنګه به مخې ته ویسي، داسې خبرې هم زموږ یادې دي. په هغې دوران کې چې کله په دې ګردي میزونو کې به بحثونه کېدل، دا ځینې سیاسیون به ناستو، دا خبره به یې د یو پسخند په انداز کې کوله چې ملا صاحبان او اداره که بالفرض دوی راشي دا ملک به جوړوي سره کم او مخې ته به سره کم بیایي او دارنګې چې دی دا به یې ویل چې نظام به په څه طریقه باندې جوړوي. نن که موږ او تاسې وګورو د بهترینې ادارې خاوندان یو او د بهترین نظام خاوندان یو. نظام مو هم هر بخش ټیک د نیمګړتیا به پکې وي، خو لیکن اساسي او عمده هغه مغز ته چې موږ او تاسې وګورو نو چوکاټ الحمدلله ډېر سالم دی. که جزوي نیمګړتیاوې لري بیا او د هغې تر څنګ که موږ او تاسې وګورو هغه فساد مخکې چې څومره فساد په کومه کچه باندې زموږ او ستاسو د افغانستان په نظامونو کې و او نن که موږ او تاسې وګورو داسې موږ نه وایو چې فساد به بالکل نه وي یا به مالي فساد نه وي یا وغیره اداري فساد به نه وي، به یو څه جزوي مشکلات به وي او د هغې د اصلاحاتو دپاره هم کارونه روان دي، خو په غټ او په عمده توګه که موږ او تاسې وګورو الحمدلله هغه اداري فسادونه هغه په ورکېدو دي، اخلاقي فسادونه هغه په ورکېدو دي، همدارنګې ورسره مالي فسادونه هغه په ورکېدو باندې دي. که کله داسې وشي او جزوي قصه را پیښه شي او سبا خلک لګیایي او دا ټولې تقریبا 9 مثبتې کړنې د نظام د پښو لاندې کوي او یوه داسې ناوړه پیښه یا په رسنیو کې او یا په نورو ادرسونو باندې لګیایي، خلک پرې بحثونه کوي، خورئي، نو دا به بېانصافي وي. که د انصاف په نظر موږ او تاسې وګورو الحمدلله اداري فساد تر ډېره پورې هغه ورک دی، مالي فساد ورک دی، نو دا زموږ لاسته راوړنې دي انشاءالله نورې موږ او تاسې لرو. نو که د دې مقابل کې هغه کوم فسادونه څنګه مې درته وویلې، نو که کچه د هغې وګورو، کچه د لاسته راوړنو وګورو، نو د نظام لاسته راوړنې مو ډېرې دي. په رسنۍ کې ویل چې نظام مو دی 15 کلن، توقع ترې نه خلک د 40 کلن لري.
نو طبعا 15 کلن ماشوم 15 کلن وي او 40 کلن 40 کلن وي زموږ امیدونه دا دي که چېرته نظام مو په دغې حالت چې دا اوس دی داسې مستدام شو 10 کاله او 15 کاله او 20 کاله تیر شي نو څنګه چې افغانستان د آسیا زړه دی او استاد محترم ویلي او دنیا ورته ضرورت لري نو که نن دغه ضرورتونه هغوی په کم ادرس باندې حل کوي زما امید دی چې سبا به یې د دې سلچنده نور هم د افغانستان نظام ته او د افغانستان وګړو ته دا سوالونه کوي او خپل هغه ارمانونه به دلته پوره کوي کور مو ودان د امید راډیو درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره بیا هم یو لنډه دمه درنو اورېدونکو او کتونکو تاسو د امید راډیو د څېړنې بحث د امید راډیو په 103.7 FM څپو اورئ او زموږ له ټولنیزو پاڼو ګورئ صادق صاحب که راشو د افغانستان بهرني سیاست او له نړۍ سره ډیپلوماټیکو اړیکو ته په تیرو 15 کلونو کې د اسلامي امارات بهرنی سیاست ډیپلوماټیکي اړیکو او له نړۍ سره تعامل په اړه مو نظر څه ده؟ یقینا داسې ده پاتیال صاحب چې ټکرې ډېرې وشولې که نه د افغانستان د ډېرو ټکرو او د ډېر لوی مشکلاتو یو مرکز ګرځېدلی و حتی د وارسا او د ناټو په منځ کې د یو کشمکش د سړې جګړې د ګاونډیو هیوادونو دا وطن زموږ وران شو نظامونه ونړېدل په یو نوم او بل نوم ونومول شولو نو لکه څنګه چې مخکې ورته شیخ صاحب اشاره وکړله دوه ورونه دي یوه مور یې سر ته ولاړه ده دواړو تابوتونو ته جاړي دواړو رنګونه بدل دي که نه دواړه اسلامي دي دواړه مسلمانان دي دواړه افغانانو په دې وطن باندې یو په یو عقیده یو په بل فکر باندې بالاخره دغسې یو حالت سره هم دا وطن مخامخ شوی دی د دې وطن وګړي مخامخ شوي دي سیاسون مخامخ شوي دي نو اوس رالو دې ته چې که موږ 50 کلن ناورین راواخلو په 15 کاله کې دغه کو پای ته ورسوو ته چې دا به یو روغ حالت ته ورسیږي او یا دا د 15 کالو لاسته راوړنې چې ستاسې په دې سکرین باندې ښکاري ډېر سړي ته خوند ورکوي دا د موږ په 15 دقیقو کې راټول کړو نو دا به بې انصافي وي که نه یقینا چې ډېر غټ کار شوی دی په ډیپلوماسۍ کې خصوصا په خارجه پالیسیو کې د افغانستان یعنی په ټاپ باندې روان دی که سړی ورته فکر وکړي 90% هغه څه چې زموږ د توقعاتو نه لوړ و ستاسو له نظره عمده موارد کوم عمده موارد یو دا چې د روسي غوندې لوی قدرت د امنیت شورا غوندې لوی غړی دی او هغه دلته په یو وخت کې پاتې شوی او عسکر یې وژل شوي او خپله راغلی او ماتې یې خوړلې ده وتلی دی وطن یې ټوټه ټوټه شوی دی اتحاد جماهیر شوروي دا ټوټه ټوټه شوی دی او په روسیه باندې بدل شوی دی هغه نن موږ په رسمیت پیژني ولې ځکه هم پیژني چې دا وایي یو عیني واقعیت دی د افغانستان د اسلامي امارت سره او د دې حکومت سره خبرې نه کوو چا سره یې وکړو و څوک دي چې هغې سره موږ خبرې وکړو داسې یو حساس موقعیت چې اوس افغانستان لري او موږ ورته ضرورت لرو او د دې افغانستان سره د دې د وګړو سره د دې اوسني حکومت سره رغنده پالیسي په مخ بونځو په رسمیت یې ونه پیژنو د ډیپلوماسۍ لاره خپله نه کړو نو بیا څه وکړو په تاسف سره باید ووایو که یو خواته داسې یو لوی قدرت موږ په رسمیت پیژندلی سو بل خواته مثلا ګورو چې هندوستان زموږ 3 وزیران چې هغه د اقتصاد وزارت و ورپسې د صحت وزارت و یا مثلا د خارجه چارو وزارت و متقي صاحب چې د فارمیټ د مسکو نه راسن لاړ هندوستان ته اول ته دا اړیکې ډېرې زیاتې قوي شولې اصلا بنیاد همدغه متقي صاحب د وزیر د خارجه کې خوده چې سیاست نه وي او سیاسي ژبه دې پیدا نه کړله ډیپلوماسۍ په بنیاد په مخ لا نړي ستا اقتصاد وده نه کوي ستا امنیت هغه مرحلې ته نه رسیږي چې ته پې ډاډه اوسې ته ثبات ته نه رسیږي ته د نورو باورمندي نشي خپلولی تر څو چې ته هغه څه چې ته لري او ستا په اراده کې دي ستا ستراتیژي ده ستا موخې دي ستا تګلاره ده ستا سیاست دی هغه باید د نورو سره شریک کړي دا اوس څوک د ضرور نه دی چې په انګلیسي دې خبرې وکړي یا دې په اردو خبرې وکړي یا دې په عربي خبرې وکړي بلکې د خپل وطن هغه څه چې دي یو دی چې څه ته ضرورت لري نور څه ته ضرورت لري څه ډول کولی شي چې افغانستان جغرافیا د افغانستان خلک د افغانستان ما په همدې لباس ومنه ما په همدې پټکي ومنه په همدې کمیس او پرتوک کې مې ومنه دا یوازې دا نه دی دا خو به ما همدغه د الله جل جلاله د خوا چې کوم بدن انسانانو ته ورکړل شوی دی ټول همدغه یو شان بدن دی ټول انسانان دي او الله پاک دې ټولو ته کرامت ورکړی دی شرافت یې ورکړی دی لباس به ته به دریشي کې یو څوک به کمیس او پرتوک اغوندي یو څوک به لنګ د ځان نه تاوی نو دا خو په دې معنا نه شوله چې اوس ته راشه زما په شان شه نه زه به خپل فکر لرم فرهنګ لرم
تاریخ لرم، دین لرم، روایات لرم، خاوره لرم، جغرافیه لرم. دا ټول د دې جغرافي تاثیرات په ما باندې موجود دي. دا کلونو جنګونه چې تاسې ولیدل، د دې په مقابل کې مبارزه تاسې ولیدله. هغه څه چې باید ما لاسته راوړي وای ما لاسته راوړي دي. هغه څه چې زما نه غواړئ هغه وغواړئ. څه غواړئ؟ هغه څه چې زما د دین څه په ټکر کې نه وي، زما په روایاتو څه په ټکر کې نه وي، زما خلک یې ګزار کړي او هغه ونه مني، نو څنګه یې ومنم؟ دغه لویه کمونیستي نظریه آیا دا د انساني فطرت سره برابره وه؟ که چېرته برابره وې چې د نورو ملکونو منله وې، خو افغانستان به منلې وې. د فطرت سره برابره نه وه ځکه یې ونه منله. اسلام چې زما د فطرت سره برابر و، د کابلیانو، د افغانانو، د قنداریانو، د یو ولایت او بل ولایت خلکو، ازبکانو، ترکمنانو، تاجکانو، پښتنو ونه منه. دا 1.5 زر کاله کېږي سینې پورې لګولی نه دی. دومره قرباني د دین دپاره بل چا ورکړې ده که افغانانو چې ورکړې ده؟ دنیا ته یې وښودله. نو ډیپلوماسي به زما د فرهنګ په بنیاد، زما د جغرافیې په اساس، زما د تاریخ ته په کتو سره، زما دینی روایاتو ته په کتو سره به ته زما سره موازي په دې باندې په مخ ځې. نو که چېرته سیاست سم و، انشاءالله زموږ اقتصاد، زموږ امنیت، موږ د دې ډاډ ورکوو چې دا یوه داسې حوزه ده، افغانستان یو داسې د اتصال نقطه ده چې دا ټول سره وصل کوي. ستاسې انرژي، ستاسې قوت، ستاسې تجارت، ستاسې ترانزیت، ستاسې تګ راتګ، دا هر څه به په افغانستان کې عملي کیږي. دلته به تخم کرل کیږي او دا به بالاخره رشد کوي او دا به ټولو ته د دې میوه رسیږي او ټول به د دې نه دا الهام اخلي چې افغانستان د امن کور دی. دلته کو امنیت و، ټولو ته به امنیت خوري. لکه څنګه چې علامه اقبال په خپل 2 بیتو کې وایي کنه، آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از گشاد و گشاد آسیا، از فساد و فساد آسیا. راځئ دلته فساد ته لمن مو ووئ، دلته هغه ګشادګۍ ته لمن ووئ. دلته راشئ، بیل سره راشئ، ټوپک سره مه راځئ، فکر سره راشئ، توتیو سره مه راځئ، قلم سره راشئ. نو انشاءالله چې موږ به هم وده وکړو، تاسې به هم زموږ په موجودیت کې زموږ په څنګ کې ډېر خوشحاله یاست. کور ودان صادق صاحب. شیخ صاحب، تېرو 5 کلونو ته په کتو اسلامي امارت ته په ملګرو ملتونو کې سیاسي څوکۍ نه سپارل، د افغانستان پر سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو یا په چارو یې څه اغېزه کړې؟ اغېزه خو څرګنده ده. خو راځئ په دې وغږېږو چې څوکۍ ولې سپارلی کېږي نه ورته، یا که بیرون ځینې سیاسیون لګیا دي او د دغې نظام د انزوا دپاره دغه دلیل پیش کوي چې دوی ته هلته په شورا کې څوکۍ نسته دی، نو لحاظه دا نظام منزوي دی او ارتقا مشکله ده. یو که په اساسي خبره موږ تاسې وغږېږو، د څوکۍ د سپارلو توقع موږ وکړو د چا نه. طبیعي ده لکه څنګه چې استاد محترم ویلې، د امنیت په شورا کې بنیادي رکنیت او یو مهم اړخ چې دی روسیه ده. بیا که موږ تاسې وګورو نن سبا پکې اروپایي هیوادونه دي او دغه رنګې بیا پکې چې یو ډېر رغنده رول لري هغه امریکا ده. دا دوه د دنیا متقابل قدرتونه چې یو طرف ته روسیه ده او بل طرف ته امریکا ده، او د امنیت شورا محور هم دغه 2 هیوادونه دي او څرخیي هم دوی، تاویي راتاویي هم دوی. نو ته څه فکر کوې چې څنګه روسیه ټوټې ټوټې شوه دلته په افغانستان کې، او بیا ورسره امریکا جمع ناټو چې تقریبا 450 ملکونه وو او د هر یوې هلته په دغې امنیت شورا کې یو رول لري، دوی دې ځای نه په داسې انداز لاړل چې نن موږ نه هغوی دا وایي چې زموږ راتلل د دې ځای نه دا یو شرماور کار و، دا زموږ ملت ته پیغور دی، زموږ نظام ته پیغور دی، زموږ وسلې هلته پاتې دي، زموږ اقتصاد د افغانستان د لارې تباه شو. نو دغسې خلک به دا اخلاص ما تا سره چېرته وکړي چې هغه چوکۍ په بستو کې ما تا ته راکړي او درته ووایي چې په دې چوکۍ کښېنه. نفیس صاحب، په لنډو کې غواړم بحث هم راټول کړم، هغه مواردو ته، هغه موضوعات ته چې په بحث کې یاد شوله، دې ته په کتو نړیوالو ته هغه موارد چې مهم دي کوم دي چې باید ګام پورته کړي؟ نړیوالو ته پکار دا ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني. امنیت شورا کې دوی باید چوکۍ ولري. ولې؟ د یو ملک د رسمیت پیژندلو دپاره چې کم موارد دي هغه موارد ټول په افغانستان کې پوره دي. سرتاسري امنیت باید یو ملک ولري. الحمدلله دغه د موږ تاسې امنیت لرو. هغه ملک چې کم په رسمیت پیژندلی کېږي پکار دا ده چې نړیوال د خپلو اصولو مطابق د هغې نه یو خوف و ډاره محسوسه نه کړي، او دا د افغانستان د نظام منشور دی، وایي چې زموږ نه د هیوادوال ویره او ډاره نه لري. ورسره چې د ملي حاکمیت
په یو ملک کې دغه د الحمدلله ملي حاکمیت زموږ او ستاسو شته، نظام محاکم دی، د ملت نه جوړ نظام دی، په ټوله جغرافیه باندې دوی حکومت لري. بل د هغې سره سره چې د رسمیت پیژندنې دپاره یو اساس و بنیاد د یو نظام دپاره ګڼلی کیږي هغه حاکمیت دی په یو جغرافیه باندې. نو زه دا د نورو ملکونو د رسمیت پیژندنې دپاره چې کوم اصول دی او هغه وړاندې کیږي او نړیوال هغه ملکونه په رسمیت باندې پیژني، نو زموږ سوال دا دی چې هغه نیمګړتیا د افغانستان په نظام کې کوم یوه ده چې نن نړۍ د هغوی سره تعامل نه کوي؟ که اصولو ته وګورو هېڅ نیمګړتیا نشته دی. که یو څوک دا وایي چې زما د خوښې یو افغانی دی او دی په نظام کې ځای نه لري، نو دا خو معقول دلیل دی نه. بل ملک وایي زما د خوښې یو ځای دی او دی په نظام کې ځای نه لري، نو دا خو یو معقول دلیل دی نه. نو الحمدلله هغه کم موارد چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې او د نظام د رسمیت پیژندنې دپاره دي هغه ټول موجود دي. نړۍ ته پکار دا ده چې د افغانستان نظام دا په رسمیت باندې وپیژني. ګټه د نړۍ په دې کې ده، لکه څنګه چې د علامه اقبال شعر استاد ویلې، نو که چېرته زموږ سیمه ییز هیوادونه، زموږ ګاونډیان، زموږ نه بیروني کوم خلک چې دي، که چېرته د آسیا او د نړۍ برقراره غواړي د افغانستان د احترام وکړي، د افغانستان د نظام د احترام وکړي، دوی ته د یو حر او د یو آزاد نظام په نظر باندې وګوري او دوی نه د متقابل احترام ته امید ولري، نه د غلام. او که چېرته په دغې فکر باندې چې دا څنګه مخکې دا کوم سوچ دوی کوو، نو دا تجربې که بیا تکراریږي نو د هغې په زیان هم دي او زموږ په زیان هم دي. د سیاسي چارو شنونکی شیخ عبدالحق حنفي او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید عبادالله صادق صاحب چې کوم بحث کې ورسره ګډون وکړ، ډېره مننه. الله مبارک، خوشحاله اوسئ. د امید راډیو درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې بحث تر پای شېبو راسره وي. تر بیا او بل بحثه ښې چارې.